ته صبر چې زه بیا یو ځل دا جان ته زنګ ووهم خدای دې وکړي چې ټلیفون ځواب کړي پوښتنه یې وکړم چې دا چېرته ده زنګ خو روغ شو خدای دې وکړي چې ځواب یې کړي بلې نه یې ریزیک کړی اوف بلې الو اورم مثال د خیر بخیرې خیرت د کاري خو ده شکر د ته ښه بخیرې بله جان مې زه ښه یم ته څنګه یې صحت دې څنګه دی شکر ده خدای فضل د ښه یم خبره داسې ده بیا زه درته لږ وروسته زنګ وهم اوس دفتر ته روان یم راباندې ناوخته کېږي صحیح دی بیا زه درته زنګ وهم ولا جان مې ډېره درپسې خفه شوې وم غوښتل مې چې یو ځل د ښایسته غږ واورم هېڅ زنګ نه وهي تر څو چې درته زنګ ونه وهم ستا زنګ هم نه راځي جان زه بیا وروسته زنګ درته وم اوس لږ مصروفه یم بیا درته زنګ وم زه دفتر ته روان یم سیده چې ورسېدم بیا زنګ درته وم په مخه دې کس او په مخه دې کس په مخه دې کس سمه ده جان مې اوف خدای په امان خدای په امان ګرانه خدای په امان هره ورځ دا زنګ وهي بیخي تر پوزې اوستې زه مې اوس دا بل جان ته مې زنګ ووهم دومره لیست را سره ده الو الو چیکار جان قربان څنګه یې ښه یې شکر ده څنګه یو د زړه سره ښه خو یې والا ښه یم ته څنګه یې ښه یې په خیر یې شکر ده خدای فضل تا څنګه حال ده خیر و خیرت ته یو دقیقه چا زنګ را روان دی یو دقیقه ګدې نه اور واخیسته زه بیا درته لږ وروسته زنګ وم د زړه سره ښه او خدای په امان په مخه دې ښه اوف لکه چې جان مې په دې ورځو کې ډېر مصروفه دی راځه یو ځل بیا زنګ ووهم خدای دې وکړي چې دا ځل په غوسه نه شي بلې سلام علیکم جان مخکې لږ مصروفه وې څنګه کار دې خلاص شو ورسېدې په خیر نه جان خبره داسې وه چې ورور مې زنګ وهلی و هغه سره د ټلیفون مې مصروف و بښنه غواړم ډېره زیاته بښنه کوه ښه څنګه خیرات خو خبره خو نه وه انشاءالله جان رښتیا غږ زه ډېره خفه وم معلومېده چې درسره خبرې وکړم ولې داسې په غوسه یې ښه ځان و جګر زه چې کله کور ته رانم بیا زنګ درته وهم صحیح ده اوس راته زنګ و په دفتر کې مې کارونه ډېر زیات دي صحیح ده او په مخه دې ښه په مخه دې ښه ځه انا ممكن تدوس ومره بالارض زنګ 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 بیخي د رجحان رانه مونږ جوړ کړی سړي ماغزه خرابه کړي راځه چې دې ته زنګ ووهو چې څه وایي د بل جان ته به مې زنګ ووهم السلام علیکم ساعتت خوب است بخیر هستی وای د جگرت جانم من قربانت شوم کجا هستی اقا پشت دق چونه که بیخی بی حد بی اندازه خدا را اعتبار کن از جان که تو را زیاد دوست دارم خدا را اعتبار کن امیال نماز خواندم که دوست دارم تو خدا را اعتبار نداری؟ با دوست دارم نه هیچی گپ هست تک صدقه چیم جور هستی؟ سطحت خوب است؟ تو باش که خب مادرت صدا داره؟ برو قربانت شم برو سیس برو پسان برات زنگ میزنم یا خودت زنگ بزن کارتم برات رایی میکنم بچشم چرا نه 1000 دفعه برات رایی میکنم سیس سم دستی برات رایی میکنم امی دقیقه برات رایی میکنم برو خداحافظ بخیر باشی زه به یو ځل بیا ورته زنګ ووهم خدای دې وکړي چې کار راته راولېږي کار مې هم مهم ده بلې سلام وبخې جان بیا مې درته مزاحمت وکړو صحت دې ښه ده په خیر یې ته نه خفه کېږي یو کارت مې په کار ده که کارت راته راولېږي کارت پیسې نشته را سره ولا که پیسې را سره چې پیسې را سره وي حتما مې درته لیږي معاش مې هم نه ده اخیستی نشته ولا که را سره لیږي چې پیسې پیدا کړم درته لیږم بیا زه درته زنګ وم زه په مخه دې ښه چې د مینې مور زنګ را روان ده په مخه دې ښه په مخه زنګ درته وم په مخه دې ښه بیخي تاثیر شخان جوړ کړی یو خو ما ته دغې نه اور اخیستې هر چېرته ځه زنګ کارت راولېږه دا راولېږه هغه راولېږه یو ځل به ورته بیا زنګ ووهم
ګورم چې دا کارت رالیږي او که نه دا ولې دې په دې ورځې کې داسې یو رقم چلند کوي نه پوهېږم څه راباندې بند یې که لکه چې په دې هلک کې کوم فساد شته دی نه پوهېږم په دې ورځې کې چلند بیخي بل رقم ته ده نو خامخا کومه خبر به وي زه به ورشم یو ځل دې دفتر ته وګورم چې دا په څه کارونو باندې بوخت دی زه به لاړه شم یو خو زه دغې نه تر پوزې راغلی یم بیخي تر شیطانه شرم دې لږ هر دقه ځان وي په دنیا کې یوازې ته بل څوک نشته وایم یوازې ته او ګل خلاص مې یوازې ته او ګل که نه پوهېږې له خپله پوهېږې جد ماته نشته دا د چا زنګ را روان دی خو زه د پوزې پرې راغلی قچه به یې کړم در ډېره مینه در سره لرم د اندازې نه زیاته مینه در سره لرم په دنیا کې له تا نه یوازې کس مینه لرم ډېره در سره مینه لرم اوس یقین په خوږه در چا سره مینه لرې یو دقیقه چا سره مینه لرې تاسې وویلې چا سره مینه لرې تا سره مینه لرم زما ټلیفون دې ولې قط کړه د مې قط کړی چا سره غږېدم دلته مور سره چا سره مینه لرې مور سره مې غږېدم مور سره مور ته دې ویلې په ټلیفون کې چې مینه در سره لرم مور مې در باندې ګرانه ده که نه ها مورجانې ته دې ویلې چې مینه در سره لرم مورجانې ته دې ولې په کور کې نه وایي چې مینه در سره لرم تاسو هېڅ شرم نه لرئ په خدای چې د خلکو نجونې نامزاد کوي هغې ته وعدې ورکوي بیا کې نور نجونې سره خبرې کوئ بل چا سره والله که لګېدم په رښتیا درته دا اوس ما ونه لیدلې په ټلیفون لګیا وي مینه در سره لرم بخښنه غواړم خدای که کوم اشتباه مې کړې خیر بخښنه غواړم ښه پردۍ نجونې نامزادې کې په کور کې کښېنئ بیا د نورو سره خبرې کوئ دا سترګې شوې هېڅ شرم د په سترګې کې نشته دی دا څه رقم سترګې دي بخښنه غواړم وخت نه درنه بخښنه غواړم دا مې غوږونه دا مې پزه نور چا سره نه غږېږم خیر معاف مې کړه اشتباه مې کړې خیر توبه ده دا مې غوږ دی پزه خیر نور داسې اشتباه نه کوم اوف وایم اوس ته خو په دې راځي که نه چې ولې دې نامزاد کړم نامزاد یې کړم په کور کې کښېنولم اوس پردۍ نجونې سره خبرې کوې 3 کاله کېږي چې نامزاد یم واده پیسې نشته دی بیا پردۍ نجونې سره په ټلیفون لګې سترګو کې دې هېڅ شرم نشته دی بخښنه غواړم اشتباه مې کړې ده توبه داسې اشتباه نه کوم خیر ده اوف وایم ټوله ورځ پردۍ نجونې سره لګې خبرې کوې 3 کاله شو چې زه ناسته یم بیا پردۍ نجونې ته وایي چې په ټلیفون باندې مینه در سره لرم وایم ها دا د ټلیفون ښه دا واخله ته خو اصلاح نه شوې او زه پوهېږم ته هېڅکله نه اصلاح کېږي زه درنه لاړم دا خبره بخښنه غواړم درنه خیر ده بخښنه غواړم نه بخښنه اوس نه چلېږي بس دی باندې دې ډېرې وکړې دی خیر ده بخښنه غواړم درنه خیر ده ما یو اشتباه بخښنه نه چلېږي بس نو خلاص شو بس خلاص